افغانستان راشین بشي زرغون بشي وطن افغانستان وزرو کې مې کړه دې جانان افغانستان. سلامونه نیک هیله احترامات هیله د ټول به روغ جوړ او صحتمن وي دوستانو. لکه څنګه چې ما په مخکې ویډیو کې ویلي وو چې ما د الماني ژبې د زده کړې لپاره هرې برخې ته توجه کړې ده چې کومه برخه مهمه یې لکه ګرامر ده، د اورېدلو برخه ده، خبرې کولو برخه ده، د لغات برخه ده، هره برخه ته ما توجه کړې ده. نن راځو د هورن برخه وایو. په شروع کې لومړی هورن ده، دا تاسې ووایئ. د خانه خالي کې دغه څلور نومان راځي او لاندې بیا لزونګ هم شته، یعنې حل هم شته چې تاسو بیا وروسته وپوهېږئ چې کوم صحیح او کوم غلط و، تاسو صحیح حل کړئ که صحیح نه حل کړئ. اوس صرف دا ووایئ چې ځان ورباندې پوه کړئ، بیا هورن اورو او بیا آخرې ته لزونګ ته ځو. ښه دوستانو، دا به مو ویلي وي. اوس راځو هورن ته. Hören Sie und notieren Sie Name und Land. Das ist meine Kollegin Sintuja. Sie kommt aus Sri Lanka. Das ist Roberto. Er kommt aus Italien. ښه دوستانو، دا و هورن. اوس راځو لزونګ ته چې کوم صحیح او کوم غلط دی. د لزونګ د دوستانو چې په اوله خانه خالي کې سینتویا راځي، په دویمه خالي کې سریلانکا، په دریمه کې روبرتو، په څلورمه خانه خالي کې ایتالیان راځي. راځو دویمه برخې ته. دا د هورن دویمه برخه ده. له تاسو نه هیله کومه دا ووایئ، بیا وروسته هورن چلندوو. Hören Sie, ist alles korrekt notiert? Wie ist Ihr Name bitte? Mein Name ist Idris Idrisi. Wie ist Ihr Vorname? Idris ist mein Vorname. Mein Nachname ist Idrisi. Wo wohnen Sie, Herr Idrisi? In Zürich. Ich wohne in Zürich. ښه دوستانو، دا و د هورن یې. اوس به کوم صحیح ده کوم غلط ده. راځو لزونګ ته. ښه، دا یې لزونګ ده. اول ریختیک صحیح ده، دویم هم ریختیک دویم صحیح ده، دریم فالش ده غلط ده. دریمه برخې ته راځو دوستانو. دا هم دریمه برخه کې welche sprechen die Personen، وایي په کومو ژبو باندې اشخاص خبرې کوي. hören Sie und kreuzen Sie an، وایي اورئ او ټیک مارک یې کړئ. دا ژبې دي، په دغو ژبو کې په دغو ټولو ژبو باندې خبرې نه کوي، او څو ژبو باندې خبرې کوي. نو تاسو یې تر سره واورئ او ټیک مارک یې کړئ چې کومې ژبې باندې خبرې کوي. اوس دا ووایئ لږ. Welche Sprachen sprechen die Personen? Hören Sie und kreuzen Sie an. Wir sind 14 Personen in der Deutschklasse. Unsere Muttersprachen sind Englisch, Spanisch, Italienisch, Albanisch, Tagalog, Tamilisch und Urdu. Unsere Lehrerin spricht Deutsch und ein bisschen Spanisch und Italienisch. Unsere Klasse ist international. Wir sprechen viele Sprachen und lernen jetzt alle Deutsch. ښه دوستانو، دا و هورن یې. اوس راځو لوزن ته، یعنې حل ته چې کومه ژبه باندې خبرې کوي. په انګلیسي باندې سپانش په اسپانوي، ایتالیانش ایتالنوي، البانش الباني، تاګالوګ یوه بله ژبه ده په هغه، تمیلیش und اردو او اردو باندې خبرې کوي. ښه راځو دوستانو څلورمې برخې د هورن ته. څلورم برخه کې وایي hören Sie und notieren Sie Zahlen A، Zahlen B. دوستانو په دې برخه کې
حساب ده، Zahlen حساب ته وایي. تاسو یې اورئ او دغو خانو کې یې لیکئ چې کوم حساب مو اورېده هماغه به ځان سره نوټ کوئ، لیکئ به یې. Hören Sie und notieren Sie. Zahlen A, 4, 3, 15, 2, 20, 6, 9, 14, 17, 1, 19, 13, 4. Zahlen B, 7, 16, 4, 19, 12, 18, 13, 9, 5, 15, 11, 2, 8, 14, 6, 3, 1, 20, 7. ښه دوستانو دا و هورن برخه. راځو اوس یې لزوم یا حل ته چې کوم حسابونه یې ویلي. Zahlen A کې 4 3 15 2 شل همداسې نور تر دې ځایه. په Zahlen B کې 7 14 4 همداسې نور تر دې ځایه پورې وویلي. نو که تاسې صحیح نوټ کړي یې ښه تر ښه، کوم صحیح نه یې نوټ کړي کوشش وکړئ حساب برخه مو سمه قوي کړئ. راځو باقي برخې ته. ښه دوستانو په هورن 5 کې لکه څنګه چې تاسو وینئ Hören Sie und notieren Sie die Stadtnamen. وایي واورئ او نوټ کړئ د ښارونو نومونه. په دغه ځای کې دوستانو د ښارونو نومونه راځي په دغه خانه کې، او په دې خانه کې هم د ښارونو نومونه راځي. یو ځل تاسو دا ووایئ دا ټول په متن باندې ځان پوه کړئ، بیا هورن اورو. ښه راځو دوستانو اورئ. Hören Sie und notieren Sie die Städtenamen. Die Schweiz ist klein. Die Distanzen sind kurz. Von Bern nach Zürich sind es 120 Kilometer. Von Zürich nach Schaffhausen sind es nur 50 Kilometer. Von Schaffhausen nach Genf sind es 300 Kilometer. Von Basel nach Lugano sind es 260 Kilometer. Von St. Gallen nach Chur sind es 110 Kilometer. ښه دوستانو دا و د هورن. اوس راځو لزوم یا حل ته یې چې کوم صحیح و کوم غلط. په اوله خانه کې بیرن راځي، دویمه کې زوریخ، دریمه کې شافنهاوزن او ګنف راځي، په څلورمه کې بازل او لوګانو راځي، او په پنځمه کې خور راځي. دا و دوستانو د هورن برخه. په دې هیله چې څه مو ترې نه زده کړي، کوشش وکړئ د هورن برخه چې کله اورئ حتما در سره کتابچه ولرئ او کوشش وکړئ چې بیا څو ځلې واورئ. تر بیا و بلې ویډیو د الله په امان.